جی څه ویل غواړئ جی زرشاد صاحب په حجره کې موږ راغلي یو زرشاد صاحب څه غږ شي جی بسم الله الرحمن الرحیم. زرشاد صاحب چې هغه د پاکستان تحریک انصاف شعر دی، وایي چې د لنډ علاقې په ادوارو په پاشو هغه پر شعر دی. هغه غریب په دې سورج کې ګونه وکړی دي، بیګانګې ټوله شپه په مردان کې غوړې ماته پته ده. هغه کسان سره میلاو شو خو دومره رشت دی چې دا رشت کنټرول کول لا د حسابه دي. او دا زه یو پیغام پیډیم ورته ورکوم، پیډیم والا یاد ساتئ، کمرې او کچوۍ تحریک انصاف به منئ، عمران خان به منئ، عمران خان زنده باد. دا راته ووایه د امر څه پوزیشن ګوري نور پنجاب سند بلوچستان هغه څه پوزیشن ګوري تر اوسه اوسه پورې پیله خو چې کوم دی الحمدلله پوزیشن صحیح خو په منځ کې چې شپه راغله ورو حالات هغوی خپل طرف لاړې. الحمدلله پی ټي اي ولا چاته معلوم دي چې دا کرپ نه دي، الحمدلله دا په خپله زبان پکې دي، هغوی بې زبانه د خپل ژبې نه تښتي. خان صاحب د ټولو تمونه په هر راتلونکي انشاءالله دغه به شعر اخلا شو، دا یا ساته دا ګیدړان به ټول تخته کټي. ډېره مننه جي ګرانو عزتمندو راځئ موږ سره دلته په حجره کې جي څه ویل غواړې وروره بس دا ویل غواړو چې د دې شوي دي د دې داسې شی چې دغه دی چې عمران خان ټول هم سبق مې ورکړی دی. دا غله خلک یې ټول ته ښودل شوي دي چې غله څوک دی، نر انسان دی. عمران خان خپل ملي وټکی دی، عمران خان غریب ته دا څوک دی، ټولو خلکو یې خپل ملک ته یاد کړي، د خپل ملک نوم ورته یې ما پرې خبره وکړه تاسو کشران یې چې ګپ ولګوو که نه لګو تاسو ماته دا ووایئ تاسو خو دوکه کړې ده یار، دوکه به ورغلې تاسو به ښه بریاني مو خوړل او بیا تاسو ووټ عمران خان له ورکړې دا زیاتې نه دي. نو زما دی که الله کې سړي په دروسه کول دی نو بس کوم سړی چې دوکه کوي هغه سره به دوکه کوي. او بغیر له انټری باندې فورن ټوټو نه کېږي کوڅه یې ایشي وي او هغه پی ټي اي له ډېره مننه نو فولجي سر څه ویل غواړئ دي پی ټي اي وجه ته وکړي. بس یې به دا وایي چې د دې عمران خان په ځای پاډیاله چې په نواز شریف انشاءالله او باقي دوی د موږ سره دوکه کوله چې موږ دوی سره دوکه یعنې که دا ښه ده دا مشرانو وویل عمران خان صاحب په خپله ویل چې هلته لاړ شي اوبه ملته کې اوس کوي بریان چې اوس راځئ او باټي راوړئ یا سامان راوړئ یا بلوټي راوړئ او د سورت د کسر لاندې چا سره مه کوئ. دوی خو ویل چې موږ یو بیټ واغستو یو سوال واغستو نو دوی اوس نه ګټي دغه ګډوډ نشانونه انشاءالله په آزاد امیدوار بیا ستر بارکړه او په نوي صحیح مصطفی بیا د سره نه دا خبره چې ما کومه وکړه نقصان مې انسي هم ورکړ او د پي ایم ایل دغه تمام ټول به بریاني م خوړله او د عمران خان صاحب به دا ویلم دا پیغام مې ورکړ چې خوراک هلته کوئ ووټ چې کوم دی هغه به په حق استعمالوم. تاسو څه خیال دی چې تاسو خبرې خپله که دا زمونږ خان صاحب د غاړې رایې واجبوي خوراک څکل د دوی د غاړې او ووټ د خان صاحب. ډېره مننه څه ویل غواړئ